خبره ده چې مرګ حق دی، ټول یې مرګ کنه، صرف مرګ له تیاری دی. په دې خبره کې زم پیل یم او تاسو هم پکې پیل یې، که داسې نه ده. مرګ هر سړی مني چې مرګ حق دی، خو مرګ له چې کوم تیاری دی په دې کې موږ پیل. څنګه پیلي؟ زه به دا ووایم ورونو چې د الله پاک جل شانه حکم دی، نو تاسو پې کوشش وکړئ، دا سوچ وکړئ چې یاره د سهار نه د ماښامه پورې زه د خدای څونه حکمونه ژوندي کوم او څونه ماتوم. زما بیبي زموږ په کور کې د خدای څونه حکمونه ژوندي کوي او څونه ماتوي، او زما بچي چې کوم دی نو زموږ په کور کې څونه حکمونه ماتوي او څونه ژوندي کوي. د الله حکمونه خو دغه شو رښتیا وایي چې مونځ یې حکم دی که نه، سهار به په څونه کورونو کې مونځ شوی او په څونو کې به نه شوی، په خپله ووایي. نو عمر خو حق دی که نه، خو دا که تیاری وله چې کوم دی نو دا پکار دی. د سهار ګوره دا د الله د نبي وینا ده چې څوک مونځ کوي الله پاک کوي دا زما دوست دی، دا د الله دوست دی. که بزرګي غواړئ مونځ کوه، الا ان اولیاء الله المصلون. خبردار ځان خبر کوئ چې د الله دوستان هغه کسان دي چې مونځ کوي. تاسو په ایمان ووایئ دا نن سبا چې کوم شپې لنډې شوي دي او ورځې اوږدې شوي دي که نه، نو په دې لنډو شپو کې د سهار مونځ تاله څوک کوي؟ که ته وایې زه خو یې کومه، نو د ماخوستن جمع چې 2 څپی او 3 څپی نو سهار 1 څپي. زه به خپل کلی والم، غاټ کلی دی، داسې دار یو ټول خپل خپل کلي والی، داسې زما په کور کې هم کساني، ستاسو په کورونو کې هم کساني. دا کسان چېرته لاړه چې ماخوستن ژوندي و، ماښام ژوندي و، او سهار په جمع کې نشته دی. دا خو یو حکم دی که نه. نو اصل مسله دا درونو چې د مرګ دپاره تیاری لازمي دی. دا په مونځ کې هم دی، دا په روژه کې هم دی، دا په حج کې هم دی، دا په زکات کې هم دی. د مونځ زما دا مسله ده، روژه چې ونیسمه تنګ یم اتې، یاره بیا روژه راغله بیا به څه کومه که نه. ما یو ځل یو خبره وکړله د یو کس ته، ما یاره داسې یاره چې دا د شوال روژې چې دي 6 حدیث پاک کې دي چې څوک د روژې د رمضان ونیسي او بیا پسې 6 د شوال لا ونیسي، کانه که صیام الدهر، نو دونه اجر او ثواب الله پاک ورکړي لکه چې ټول عمر روژه. ما ته ویل مولوي صاحب پرې سړی تاسو څه کوئ؟ ما ویل ولې؟ ویل موږ د سرکاري روژو زرې کړو تر باندې پرایویټ نیسي. دا د غټې روژې ته چې کوم دی نو سرکاري ویله، او دا نفلي روژو ته څه ویله؟ دې ته پرایویټ ویله. مړه مسلمان نن روژې ته نه دی تیار، نن مونځ ته نه دی تیار. چا ترې 2 رکعته نفل وکړو چې دا فرض په مشکله وکړم، دام چې کوم دی نو غټ کار یې تر باندې فرض کې. د زکات ته حکم دی. زمونږ یو رشتهدار ورور مې و، راغی یو ځل ما ته ویل یاره توبه خدای توبه، ما څه چلو شو؟ نو مې علاقه کې یو ځای ته تللی و، د علاقې نوم نه علم، ځکه کسان به یې ناست وي یا به رانه ګیله وکړي، کېدای شي کسانو کې څوک ناست وي. ویل یو سړی راغی، زه د ملګري کتلی وم، نو یو سړی راغی ویل چې یاره تاسو مې نه کار دی لږ راپاسه. ویل ځان یې که جدا یې که. ویل بیا چې راغی ویل هغه توبې ایستلې او داسې خفه او پریشان. ما ورته ویل چې ولې څه کار یې و دسه؟ ویل چې څه کار یې و؟ ویل راغی ما ته یې ویل چې تباه شوم او برباد شوم او غرق شوم خو بچ مې که. ویل ما ورته ویل چې ولې په څه دې بچ کړم، ولې غرق شوې؟ ویل چې زکات را باندې را روان دی او ډېر غټ زکات دی، 10 لکه روپۍ را سرې پسې کې را باندې کړه چې زکات یې ورنه کړم. نو دا چې غرق شو نو دا د خدای حکم دی، ته څه وایې؟ خو مر خو ته منې زه یې منمه که نه. نو ستاسو څه خیال دی دا زکات چې ورکړه دا سړی غرق شو که دا بچ شو؟ دا خو بچ شو، خو دا نه پوهېږي که نه. حج فرض حکم دی، په ډېرو خلکو فرض دی. د حج دپاره څه شرطونه دي؟ د حج دپاره دا شرط دی چې ستاسو 2 روپۍ در سوي چې ته پې بیت الله ته لاړ شي او ستا بچي دلته چاته سوال ته ونه درېږي، او بېرته چې کوم دی نو واپس راشي او ستاسو که 2 رزق وي، او د تلو راتلو خرچه دي، او هلته د خوراک کا خرچه دي، هلته به چاته سوال نه کوې. چې حاجي صاحب یم وتزودو فإن خیر زاد التقوى، حاجي صاحب د ځان څه چې ځي څه شی نو څه د ځان سره هلته چاته ونه ویل چې حاجي صاحب یې ماله څه راکوئ، نه داسې څه وسوړه، نو بس بیا یې څه وکړه، بیا دې حکم پوره کړ. او د دنیا روپۍ د خلکو ورڅه دي حج له نه ځي، د دنیا روپۍ
مونږ ته یو کس ووایه ما لکه حج ولې نه کوې یاره ول دا دغه علاقه مسلمانو راته ښکاره خبره وکړه دا پیسې مې ښې نه دي ما ارام دي نه زما پې مال به یې پې نه کېږي خیر دی مه ځه نو حکم پوره کول دي اوس که پوره دی نه که نو په حدیث پاک کې دي چې که زکات حکم دی نه دي پوره کوو نو د خپلو روپو نه به الله پاک د مال نه به ورته مار جوړوي نه مال نه به څه جوړوي مار هلکه جوړولی شي که نه شي تاسو ورته پوس شومه د موسی علیه السلام په لاس کې سامسا وه نو الله پاک ورته ویل موسی والحضرت ولي ویل وما تلک بیمینک یا موسی دا نه تپوس کومه چې په دې لاس کې څه شی دی قال هي عصایا اتوکأ علیها واهش بها على غنمی ولی فيها مآرب اخرى ولا الله پاک دام ساده نو لاټۍ ده نو څه شي نه لاټۍ ګرځې اتوکأ علیها چې ستړی شم نو تکیه ورته لګومه واهش بها على غنمی او ګډه بیزو ته پې پاڼې م راڅنډمه ولی فيها مآرب اخرى او نورې پکې ډېرې پیدې دي که داسې دله د اوس مخې له راشي او د طبیعت مې نه وران کار کړي یو غرب پې وله ورکومه برابرومې او که مال لرم راشي نو دام پې مل کومه ویل دا داسې د پیدې شی دی ویل و ولکه نقصاني کوم یې دله نه ویل څنګه نقصاني شي القها قال القها یا موسی ویل ویې غورځوه خو چې داسې وغورځوله دونه غټ مار ته جوړ شو چې موسی علیه السلام به ورو په شا ته په شا به ته یره فطرتي شی دا ونیوه چې موسی سم ډنډر سړی ولګېرېده دا یره فطرت دی ښه دا به یي نو په وروستو تو نو الله پاک ورته بیا وویل چې یارېږه مه او ودرېږه په شا مه ځه قال خذها ولا تخف یارېږه مه او وینیسه او د کوم ځای نه راونیسه د لکۍ نه بیا نه نیسې ګورې ښه کوم ځای چې د نقصان دی نقصان یې په لکۍ کې دی مار که په خوله کې دی په خوله کې دی که نه نو هغه چې کله داسې په لاس ورکړو چې څنګه د خوله باندې لاس کېښود دوی سته حق امسا شوه و زه ستا امسا له اوسې ګرځوه نو الله کولی شي دا یې په دې پسې ویله ته به څنګه زما روپۍ دولت دی د روپو نه به څنګه مار جوړېږي دا مولانا څه خوشې خبرې کوي د روپو نه به دې مار جوړ شي بیا به دنه تاویږي او بیا به دې چیچي او بیا به چغې وي او بیا به داسې کوې بیا به داسې کوې نو الله دې خوشحاله که موږ ته ښودلي دي ګورئ ښه تاسو په دې موبایلو کې په طریقو څیزونه نیلئ څوم کارونه کېږي او شجاع اقرع داسې مار به وي چې بادر به وي ډېر تکړه به وي ډېر سخت زړور به وي او په سر باندې به د ډېرو دونه زار به لري چې د دونه به تیز زاري چې په سر به ویښته نه ټینګېږي د دې زارو د لاسه نو زکات حکم دی که پوره دی نه که بیا به صدا کېږي حج حکم دی د الله د نبي وینا ده ویې که که حج د پانې فرض و نه دی کو نو ګورئ بیا به یا یهودي مړ شي او یا به عیسایي پیرنګی مړ شي مرګ خو هسې منو هر سړی مرګ مني وروڼه خپل ځان ته وګوره اول به زم دا سوچ وکړم چې ما کې څه کمی دی د مرګ لپاره ما څه تیاری کړی دی ځان په دې دنیا خو ګورئ د مخلوق خیال ساتو خو د خالق نه ساتو او د الله د نبي وینا ده چې تاسو به څه کوئ لا طاعة لمخلوقنا فی معصیت الخالق چې خدای د نه خفه کېدو نه د مخلوق پروا مه کوئ او موږ وایو نه خیر دی که نه اوس داسې ګور د دې خبرې ته زه درته یو مثال در کوم د دې خبرې د الله د نبي وینا ده چې لا طاعة لمخلوقنا فی معصیت الخالق که خدای خفه کېده په کم کار کولو باندې او یا په نه کولو باندې او تا د مخلوق خیال ساتنه د مخلوق خیال به نه کوې څه به کوې د خپل رب خیال به ساتې داسې ده که نه ده اوس به هغې ته زه یو مثال در کړم څنګه دا یو سړی دی په دغه کې نوکر دی په دې دفتر کې نوکر دی دا نوکري افسري دا د الله قانون دی تقسیم دی نحن قسمنا بینهم معیشتهم کله به یو سړی ستا په کوټه کې اوسېږي تا به له روپۍ ورکړي ستا په روپو به تعلیم کړی خو هغه غټ افسري هغه ته به ګاډي ولاړي او بل سړی ته به یې سې هلکه ته به یې چپړاسي او ته به یې نوکري دا تقسیم چا کلی دی دا الله کلی دی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم الله پاک وایي زما په دې تقسیم به اعتراض نه کوئ ګوره دې تانکي ته ګاډی ولاړې په موږ کې څه چل دی دنه زه ډېره منډه وامه موږ خو ټوله د دنیا بازي ده که نه
بچو ته د دنیا په وجه پیغور هم ورکو که نه خدای هم غر که داسې سانډان شو یو داسې داسې یو داسې ډېر شو یو ته وګوره پلانکي یو بچی دی خو د بلې یوه زوی دی نو داسې وکړه نه او ورسې هغه وکړه ورسې راغونډ تاسو څه شی نه نو د دنیا په باره کې خو پیغورونه ورکوو چې د دین په باره کې چا ته پیغور ورکړی دی چې ورشه پنځه ټیمه د پلانکي بچی په مانځه کې حاضري او خدای بې خولمه تاسو خو یو کلم جومات ته رانلی هغه مدرسې ته یې سبق وایي تاسو خو یو قرآن نه وانخسته هغه دینداره دی او تاسو بېدینه یې دا پیغور چا بچي ته نه دی ورکلی خو څومره ورکوي د دنیا د وجې نه پیغور سړي ته چې کوم دی نه ورکوي یو کس د بل کس سره دشمني ورانې وه نو ما لکه ځان دې زرې زرې کویل نه زمونږ دشمن سره چې کوم دی بچو وله ګاډی اخیستی د منډه یې په دې پسې لګول د مولي سره خفه نه شو خو هغه د دغه شان فراډو ګاډی ولاړه څنګه چې دا زمونږ دشمن سره ما نوره مقابله وکړه ګاډی دې واخیستو خو پلار باندې په دغه ګاډي کې ګرځي هغه هم په دا ګردست دی دا خو څه مقابله نه شوله دا مقابله شوله که دا مقابله شوله دا نه شوله مړی خور ستا د دینداري کوي دینداري مقابله وکړه د عمر جتنهو په دور کې داسې وشوله چې یو جوان نو هغه به ډېر زیات عبادت کاو یاره د عمر صاحب داسې خوښ و دا دینداري چې ده که نه چې دینداره وي مړه دار چا به خوښي دنیادار سره د چا نه یې خوښ ګوره چې د لسو خوښي که نه نو د لاس کم سلو کسانو نه یې خوښ کنځلې به شاته کوي ښه به غریب رواني په ګاډي کې سلام به مو کې اسلام علیکم او شاته بیا یو ځای د داسې او داسې که نه خو دینداري چې ده دا دینداره سړي ته څوک شاته کنځل نه شي کولی سلام خو به تا هر چا ته به وکړې سلام مفتي زین العابدین صاحب ویل یو ځل زمونږ د کلي یو پولس ولاړو جو په لاره زه تلمه پر سړک په غاړه ولاړو غارمو بل ما ډرایور ته وویل چې لږ ورته ودرېږه چې زه ورته ودرېدم نو ما ته چې لکه څه چل دی چې هغه دله راځي بې غیرته د اوسه ما چې څوک وزیر یاد کړي ولا وزیر راځي ونګ یو ترایسري تاسو ته ودرېږئ بیا چې تل نو سلوټ ورته وکړئ نو سلام ورته وکړئ حفاظت دپاره ودرېږئ و زما سره خبرې کوله جو هلته کې ګونګیا چې ورغله جو زه یې منډه کړه جو سلوټ یې وکړو ول بیا راغی کنځلې په شاته کولې پاتې ستا دې سلام څه پیدا وکړه نو د عمر تنهو په دور کې هغه دغه هلک نه ډېر زیات متاثره شو ډېر زیات متاثره شو مړه دونه ښکلی